نو الله فرمایي کل من علیها فان، سچ په دې ځمکه باندې دي په ټولو فنا راځي. نه به د عصر پاچایان وي، نه به جو بایډن وي، هېڅوک به نه وي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله. كل من عليها فان، هر څه چې په دې ځمکه باندې دي دا ټول فنا کیږي. په دنیا کې څوک پاتې کیږي نه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله. چې پاتې کیږي یوازې یوازې الله جل جلاله به پاتې کیږي چې خاوند عزت او د لوی دی. څوک پاتې کیږي نه. ورځ د قیامت بشي، تمام مخلوق به فنا شي. الله جل جلاله به جبریل علیه السلام نه پوښتنه وکړي دنیا کې څوک پاتې دي. جبریل علیه السلام به ورته ووایي چې زه پاتې یم، ته پاتې یې چې په تا فنا نه راځي. جبریل علیه السلام پاتې دی او میکائیل علیه السلام پاتې دی او هغه ملائکې پاتې دي چې عرش نیولی دی. الله جل جلاله به ورته وایي چې اسرائیله میکائیل دې وفات شي، روح ورنه واخله. جبریل دې وفات شي، روح ورنه واخله. دا دواړه چې وفات شي بیا به الله جل جلاله اسرائیل علیه السلام ته ووایي الله ته به په دې باندې معلومات وي، ورنه پوښتنه به وکړي چې څوک پاتې دي. اسرائیل علیه السلام به ورته وایي چې زه پاتې یم، تاسو پاتې یئ او هغه ملایکې پاتې دي چې عرش نیولی. الله جل جلاله به ورته وایي چې کومو ملایکو عرش نیولی دوی دې وفات شي، دا به وفات شي. الله جل جلاله به پوښتنه وکړي چې اسرائیله نور څوک پاتې دي. اسرائیل علیه السلام به ورته وایي چې زه پاتې یم، نور څوک نشته او تاسو پاتې یئ. نو الله جل جلاله به ورته وایي چې بس ته وفات شو. تا وظیفه وه د مخلوق نه ساه ویستل ما در کړې وه، وظیفه د خلاصه شوه، نو ته هم وفات شه. اسرائیل علیه السلام به وفات شي، مرګ به وفات شي. بیا به الله جل جلاله آواز وکړي لمن الملک اليوم، ای زما مخلوقه نن ورځ باچایي د چا ده؟ اوهو هېڅوک به نه وي، نه به نمرود وي، نه به فرعون وي، نه به شداد وي چې د خدای دعوه وکړي، نه به د عصر پاچایان وي، نه به جو بایډن وي، هېڅوک به نه وي. الله جل جلاله په خپل آواز وکړي چې لله الواحد القهار، نن ورځ باچایي هغه الله لره دی چې یو دی، ډېر غالب ذات دی، ډېر قهریدونکی ذات دی په دښمنانو. یو الله لپاره باچایي. نو الله فرمایي کل من علیها فان، څه چې په دې ځمکه باندې دي په ټولو فنا راځي. دریم آیت کې الله جل جلاله فرمایي کل شیء هالک الا وجهه، هر یو شی هلاکیدونکی دی. انسان دی که نور مخلوق دی په ټولو باندې فنا راځي مگر یو الله پاتې کیږي. له الحکم
او خاص الله جل جلاله لپاره حکم او فیصله ده او خاص الله ته به تمام مخلوق واپس کیږي